تاسو ته د لړم زهر راوړم د مچۍ زهر راوړم د انسان زهر راوړم د څه شي زهر راوړم همغه ځای نه بېرته رانیسم ماما بېرته شروع لا 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 ما ته وګوره کنه یار ګوره ستا لکه که د بچرګي زهر راوړو واګونی سا ورونه دې ته چې ګوره داسې دته ګورې زه تاسو ته د غومبسې زهر راوړم د مار لړم زهر کدی لیونی سپي زهر درته نو سړی به نه خفه کېږي ته خو سړی نه یې نه زه سړی نه یم چې شی ما بچرګی یم سړی خفه کېږي نو ته ولې خفه شو ګرانه نو زه سړی نه یم اختري کې مې خدا او راسي په پانډونو ډالۍ دې پلار کرا وړې ده په پانډونو و مورې دا مې څه وي په پنډونو شفتلو ګندنه پکې ور روانه دا د اخترې دا کلوز کا کلوز ده ځه کلوز ته لاړه مورې کلوز ته ځه کلوز ما خانده بیا پاس اصلا دا څوک چې خاندي په دې حال کې ما سم ډېر خراب کېږي ولې په ما پسې نه راځي کته سي ما خاندي او ما خبرې کوي بیا کوم چې کار وشي که ما پسې ولې نه راځي وای دې کلچه خلاص کې ونیسي هغه کې کلچه خلاص کې کلچه راوالم کلچه لاس کې ونیسي او یو کلچه خیر مشکله دا دې نیولې وه په دغه لاس کې باندې نیولې وه دا دې په دې لاس کې نیولې وه زه دغه ډیالوګ به بیا ووایي چې هغه دا واخیستم ډیلاګ یې ویل زه خانده کنه تباشي دا خاندي نه دا خلیمه د مخربه نه کومه دی مخې لس د ود جن اخلو نه اوس د جن شاټ هغه جن صحیح نه ده یا لکه ته دا څنګه به ډز نه بیا کدي خبره کې بیا خرابېږي یا لکه دا څنګه به فکر ناشته دا چرته څه کا دا ولې دومره خپای بس شو دا چرتي والی دا چرتي ټکه ته څه خو نه دراځي ولې دومره خپای یعنی یو ټلیفون غلا شوی کنه ته پوهې ډیر پروفیلم مدارېګا دسه افرین دار زه تا ته ټوکمار ښکارم ښکارې نه یې بیا ما ته ګورې ولې یار ما ته خاندې خو ما ته که نه بیا زه ته ډیالوګ وایم که نه بیا چې خاندان ګوره خندا چې دې بس کړله که نه هغه د ټلیفون درک دې ونه لګېده د ټلیفون غلو وړی که نه خندا نه وروسته دلته خو یو ټلیفون لاس کې م راسره دی چپ شه ولې ته نه پوهېږې چې مخکې له کوزدې نه مخکې له دلته نجلۍ والک مخکې له واده نه نشي کتلی د کلي ځوانان ما ته پیغورونه راراکوي ما نیمې شپې پورې خو تلویزیون ته ناست یې خبرو ته ګورې ته نه ګورې چې همدغه غلو په اړه وایي نوش غلو په اړه غږېږي نه زه به د کلي بس کې نو پرابلم ښه روانې خو لږ جذبات داسې چغو کې نه